فقر د نړۍ یو لویه ستونزه ده. د دنیا په ډېرو پرمختللیو هېوادونو کې هم فقر وجود لري. مثلا د امریکا چې د نړۍ په سطحه یو غني هېواد دی، تقریبا 11.6% خلک د دوی د امریکا د احصایې ادارې وایي چې اوس د فقر د خط لاندې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه فیصدي واخلو، نفوس ته یې واړوو، تقریبا 90.9 میلیونه خلک د امریکا د فقر د خط لاندې ژوند کوي. د دې معنا دا ده چې په دې ځای کې دا خلک کافي اندازه خواړه، کور، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یا د دولت په مټو باندې ژوند کوي، او یا هم په ډېر سختۍ باندې په خیرات او په ډېر کم کار باندې ژوند کولی شي. د فقر څخه فرار نشته دی، مګر یوازینۍ د فقر د حل لاره سخت کار دی او کار کول.